شروع کېږي د ماتم نه شروع کېږي د درد نه شروع کېږي د ماتم نه شروع کېږي د ژوند هر قسم د یو غم نه شروع کېږي. بس دغه دلالت په دروغو باندې ډېر دی، بس دغه دلالت په دروغو باندې ډېر دی. ستا هر یو خبره د قسم نه شروع کېږي. ملګرو دغه واړه نه خبره ټول خبره کوي، ملګرو دغه واړه نه خبره ټول خبره کوي. زمونږ نوی کال د محرم نه شروع کېږي. د دې شعرونو باندې زه ګران قدرمن زمونږ مشر مېلمه زما زړه ته نږدې ګران فضل ربي صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته تشریف راوړي. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر د خوشحالۍ خبره ده، مونږ یو ځای کې ناظم دین سره ناب کوو، هغه ناب مو نیمه کې پرېښو ځکه چې دغه زمونږ یو عجیبه معاشره ده. څنګه چې د انسان د وجودي بیمارۍ هغې دپاره خو ډاکټران شته، هغې دپاره ورونو بدل کېږي. هغې دپاره خو ډاکټران شته، هسپتالونه شته چې د وجود بیماري به څو د وجود بیماري که ډېره زیاته شي خو سړی به مړ کړي. خو زمونږ نفسیاتي بیماری زمونږ ژوند لري، زمونږ دین لري، زمونږ عزت لري، او د هغې دپاره باقاعده څه احساس نه دی پیدا شوی. شکر دی چې معاشره کې داسې خلک د انجیو په شکل کې شته، د اشر په شکل کې شته چې دوی مونږ کې د نفسیاتي بیماریو خلاف یو احساس دی. مونږ پښتانه زه باید یو ډېر خوشنصیبه قام یم. زه د خپل انجیو رول نه یو خبره کول غواړم چې زمونږ تاریخ نه په شا وګورو نو زمونږ په تاریخ کې چې څومره د ښځو حصه ده، د میرویس بابا حصه ده، خو د میرویس بابا د خور حصه مونږ پټه کړې ده. یا یو عظیمه ترینه شاعره وه. که زمونږ د انګریزانو خلاف جګړې وي نو زمونږ د ملاله د میوند زمونږ هیرو ده. که زمونږ د اوس معامله وه نو زمونږ نوبل انعام چې میلاو شو، نوبل پرایز چې میلاو شو، زمونږ یو لور له میلاو شو. او انشاءالله که تاسو وګورئ نو زمونږ په پښتنو کې د ښځو یو ډېر لوی مقام دی. انشاءالله موږ د دوی ډېر شکریه ادا کوم، ډېره مینه او د دې پتا چې موږ د دوی ملاتړ دا زموږ نفسیاتي معالج. زه د شهیدونکو ډېر شکریه ادا کوم، د دې ناظمانو صاحبانو ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ شاعرانو له یو موقع ورکړه او دا شاعران دلته راغله چې شاعران د کام سترګې. زه دا خپلې خبرې په یو دوه شعرونو ختموم. د شهیدونو تعریف وی اے شهید د بالاکوټه په لاوس کې غازیان ماته کړمار په غازیکوټ کې په پښتو کې پوهېدلي د سیکانو یاره نه وه، جنتانو وه حضرته، د مسلم ستونزې ټولې په شهیدو کې پړکې